څه وخت پوه شولې چې په یوه لاره باندې را روان وم وروره چې ګورم یو اوښ په خټه کې نښته سره د باره او چې څپلۍ مې ورته وایستلې ستاسو په دعا باندې او ورګام مې کړ دروغجنه اوښ کله څپلۍ لري خدای دې شی ته غوږ شه اوښ څپلۍ نه درته ښیم خپلې څپلۍ درته ښیم چې ور ټوپ مې کړه سره د باره مې په دې اوږه راواخیست ان تر کوز کلي پورې مې ویوړو یاره زویم آفرین شه په تا شه تا ځواني واقع چې ځواني وله خو ورور دې م ګوره یو خبره ته وکړمه ښه یو ورځ وروره داسې کوې چې لاړم ځنګل ته ښکار ته وروره چې ځمه چې ګورم چې مخامخ یو برېتور زمری را باندې را روان ده دې زمري ما ته وکتل او ما دې ته وکتل وروره په ولي مې تبرې ښې چې د زمري سترګې په دې تبر ولګېدلې او یو ځلې خوله چیغه کړه زړه یې وچې وتښتي ولې وډار شو ما پېغه کشانه ودرېږه ها نو بیا بس وروره نو بیا څه کوې پوه شې چې زمری په زړه شو او ما ویل چې اوس دې چېرته پرېږدمه حمله مې پې وکړه او د دې ښکرونه مې راونیو دروغجنه زمری کله ښکرونه لري وا وروره تا په سر که به زه دروغ وایم هغه وخت زمرو ښکرونه درلودل ښه بیا دا راته ووایه چې زمری دې بیا څه که عجیبه خبرې کوي وروره زمری مې څه که زمری مې ویوړ خو سر ته مې په ولور کې ورکړو هماغه چې ما ته یې واده راکړه که نه آفرین دې ته وایي خسر او دې ته وایي زمری بیخ مو وزده خو ووایه چې دغې ته وایي ښکاري دا یې خسر او دا یې زمری دا نو څه خبره ده عجیبه خلک هستئ سلام علیکم کلیوالو وعلیکم سلام مچې څنګه خوله خولئ خیر خو به یي خوله به نه یم ژر کوئ زما سایکل راوباسئ د چه شي سایکل خیر خو به یي د غلو زامنو زما سایکل هم پټوئ بیا تېنه منکرېږم زر شه زما سایکل راوباسئ لیونی که څه بله بایسکل دې چا وړی د غلو زامنو زما سایکل ستاسو په کلي کې خلاص شوی دی سایکل مې راکړه کنې نو خدا وراستی کېنه چیچې به وکړي چیشی به وکړمه هغه کار به در سره وکړمه چې کوم کار زما د پلار هغه د کوز کلي خلکو سره کړی و هغه د کوز کلي خلکو زما د پلار نه سایکل پټ کړ بیا داسې کار ورسره وکړو چې تر اوسه یاد ساتي اوس تاسو خوښه سایکل راکوئ او که نه یې راکوئ دا سړی خطرناک غوندې راته ښکاري څه سایکل ما پټ کړي دی هغه پټ ځای کې مې درولی دی ورې کوم که نه و خدای دې غرق کا دا څه په مصیبت دې واړولو ورشه بایسکل یې ورته راوله ورې که که نه هغه کار به راسره وکړي کوم کار چې پلار د بر کلي خلکو سره کړی و رښتیا وایي که نه والکه لاړ شه بایسکل ورته راوړه ولې پې ټول کلی غر کې سړی ډېر خطرناکه ده زر کو بایسکل یې راوړه منډه که وروره موږ ډېره بخښنه غواړو ستا بایسکل اوس راوړي منډه که خفه نه شي وروره زموږ د بدبخته کلیوال ستا بایسکل په غلطۍ کې غلا کړی و اوس به یې درته راولي چې ته خفه نه شي په غلطۍ سره سایکل هم پټ کې بیا وایي چې په غلطۍ سره سایکل به اوس درته راولي غله ستا سایکل دغه دی خفه نه شي بخښنه غواړم غله سایکل پټ کوي بیا وایي چې بخښنه غواړم چې په دې خوله موضوع وامه غلاګر کو وروره بایسکل خو دې اوس پیدا شو پلار یې د بر کلي خلکو سره څه کړي وو څه یې کړي وو هغه بیچاره بیا لاړو په بازار کې ځان ته بل سایکل واخیسته نور یې څه کولی شوه څه چوتار سړی و په تشو خبرو یې خپل سایکل پیدا کړ عجیبو غریب خلک دي بلا او برکت نه و خله چې بایسکل یې ورکړو ورته